بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په وینډور باندې خبرې وکړې چې څنګه کولای شو موږ تاسو کویک بوکس پروګرام کې سنگل او ملټیپل وینډور اډ کو. د کسټمر او وینډور نه لاندې بل مهم بخش چې موږ سره په کویک بوکس پروګرام کې دی هغه په نوم د امپلایز یا امپلای سنټر یادېږي. کله چې د وینډور او د کسټمر په منځ کې یو ډیل صورت نیسي واقع کیږي نو د دوی ترمنځ چې دا کم کاروبار دی دا سیستم دی دا امپلایز مخکې وړي. نو په همدې خاطر موږ تاسو باید د خپل بزنس مربوطه ټول کارمندان څومره چې دي د هغوی نومونه په کویک بوکس پروګرام کې ورسوو. یوه خبره خو دا ده کله کله داسې کیږي چې موږ بعضې کارمندان په شکل د قراردادي استخدام کوو. د مثال په طور باندې زه شارناو کې د یو انسټیټیوټ دی په نوم د آریا دلتا هغه سره کار کوم. آریا دلتا ته یو کسټمر راځي مثلا عزیزي بانک وایي چې وروره موږ غواړو تاسو زموږ کارمندانو ته د اکسل یو ټریننګ دایر کوي. نو آریا دلتا زما سره خبره کوي چې ورور که چیرې تاسو وخت لرئ موږ یو ټریننګ لرو دا نور معلومات یې ماته راکوي او ماته وایي چې وروره هره ورځ چې 1 ساعت 2 ساعت څومره چې ته وخت لرې کله چې ټریننګ ورکوې د هغه په اساس باندې زه تاته د ساعت په سر باندې د ساعت په سر باندې 1000 روپۍ 2000 3000 یا نور داسې پیسې درکوم درته یا د ورځې په اساس ماته وایي. نو اوس کله چې ته کارمند ته پیسې ورکوې د هغه ریکارډ باید ځان سره ته وساتې که نه بلکل باید وساتې. نو که غواړې چې د کارمند مربوطه کم مصارفات چې تا کړي دي یا ستا کارمند چې ستا په نمایندګي ستا کسټمر ته کم خدمات وړاندې کوي چې په هغه باندې ته پوه شې د هماغه په اساس باید ته خپل کسټمر چارج کوې نو ته باید په امپلای سنټر کې خپل د ټولو کارمندان نومونه ورسوې. نو څه چل کوو راځو د امپلایز په اټ کولو باندې خبرې کوو چې څنګه امپلایز موږ اټ کولی شو کویک بوکس پروګرام کې. دلته چې ګورئ تاسو که چیرې دغه امپلایز کوم نوم چې لیکل شوی په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته امپلای سنټر خلاصیږي لکه کسټمر سنټر وینډور سنټر چې موږ سره او یا هم تاسو کولی شئ د مینو نه دا کار ترسره کوئ لکه څنګه راغلم امپلایز مینو ته امپلای سنټر باندې مې کلیک وکړه. دا چې ګورئ ما سره مخکې د مخکې ناټ شوي دي او د ده مربوطه یو ته دا ټرانزیکشنونه هم شته دلته موږ سره صحیح ده. اوس که چیرې تاسو د کارمند معاش پروسس کوئ یا کوم بل حساب کتاب لرئ نو د هغه هر یو کس نوم به دلته رسوئ. موږ تاسو د کارمندانو د معاش په پروسس کولو باندې خبرې وکړې چې څنګه منولي موږ د کارمندانو یا امپلای سیلري پروسس کوو هغه باندې نه غواړم نور بحث وکړم. که چیرې موږ وغواړو چې په خپل کمپني فایل کې خپل د کارمندان نومونه اضافه کړو البته د سنګل طریقې نه یعنی یو امپلای که موږ وغواړو اضافه کړو نو دې دپاره وګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د نیو امپلای په دې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړو دغسې صفحه خلاصېږي دې کې مختلف ټابونه دي موږ سره. اولین ټاب چې دی په نوم د پرسنل انفارمیشن د امپلای یادېږي. دلته تاسو کولی شئ د خپل امپلای هغه شخصي معلومات ورسوئ. د مثال په طور دا کم امپلای چې تاسو رسوئ دا نارینه دی که ښځینه دی زه ورته وایم چې مسټر اجمل صافی د مثال په طور باندې یا لیکم چې مسټر امید افغان مې ورته ولیکم افغان زما یو کارمند دی. میډل انیشل کې چې نه لیکمه دلته وګورئ کله چې تاسو نوم ولیکئ د هماغه نوم ته په کتو سره دلته ماته پرنټ آن چیک از یو نوم راوړي. ماته وایي که چیرې ته خپل کارمند ته د معاش دپاره یا د بعضې خدماتو دپاره چې دې ستا دپاره ترسره کړي دي یا تاسو ته یا ستاسو کسټمر ته کله چې چک ورکوئ ورته چک د چا په نامه چاپ شي زه ورته یم چې چک کې د کارمند نوم راشي کوم نوم راشي همدا نوم صحیح ده امید افغان که تذکیرې سره فرق لري تاسو کولی شئ تغیرات پکې راوړئ زه ورته یم چې نه بلکل صحیح ده. سوشل سکیورټي نمبر موږ تاسو په افغانستان کې نه لرو دا یو خاص نمبر دی چې په امریکا کې اپلیکیبل دی قابل د تطبیق دی. کم شهروندان چې په امریکا کې ژوند کوي هغوی ټول سوشل سکیورټي نمبر په نامه باندې یو نمبر لري ځان ته که موږ دا ولرو دلته کولی شي تاسو دا ورسوئ.
په افغانستان کې دا اپلیکیبل نه دی، قابل تطبیق نه دی. نو ولې دا نوم یې دلته راوستی دی؟ په دې خاطر باندې چې دا کوم ورژن موږ تاسو استعمالو دا یو اس ورژن دی، نو ځکه دا سوشل سیکیورټي نمبر دلته راغلی دی. سوشل سیکیورټي نمبر څه دپاره استعمالیږي دا زموږ ستاسو کار نه دی. ګوګل کې سرچ کړه، ډېر معلومات ته درکوي. دغه نه لاندې که چیرې تاسو متوجه شي ما ته وایي دغه کوم کارمن چې تاسو دلته ورسوو د ده جنسیت چیرې میل دی که فیمیل دی؟ زه ورته چې میل دی. تاریخ د تولد خو به لري، تاریخ تولد دلته ورسوئ. زه د مثال په طور یو تاریخ اخلم، 28 مې واغسته، راځم لیکم چې 1990 مې ولیکو او میاشت مې ورته دا ډیټ آف برډ شو. دغه نه لاندې ما ته وایي چې یاره دا کس واده کړی که نه دی کړی واده؟ که واده یې کړی میریډ به انتخاب کوي، که نه یې کړی سنګل به انتخاب کوي. زه ورته یم چې یاره د کس واده کړی میریډ مې انتخاب کو. آیا دا کس یو ایس سټیزن دی، د امریکا شهروند دی؟ نه، ورته انتخاب هم کوي، یس انتخاب کوي. ایتنیسیټي یا قومیت دلته تاسو کولی شئ خپل دغه نژاد انتخاب کوئ چې دا کس چې تاسو دلته رسوئ دا امریکایي نژاد دی، تور نژاد دی، آسیایي نژاد دی، کوم ځای پورې ارتباط لري. زه ورته ایشین انتخابم یا ایژین، دا مې ورته انتخاب کړو. ګورئ وایټ هم شته، بلیک هم شته، ایژین، امریکن، انډین دا هم شته پکې. ما دا واغسته. آسیا کې چې څومره خلک ژوند کوي هغه په ایژین کې راځي. دی خو ته ما نه پوښتنه کوي چې هلکه دغه کس چې تاسو دلته شهرت رسوئ د ده د معلولیت یا ډسیبلیټي په باره کې معلومات راکړئ. خدا نخسته سترګه یې وړنده ده، لاس یې مات دی، پښه یې ماته ده، یا لاس پښه یې نشته ده، یا کوم بل مشکل لري. ډسیبلیټي کې که چیرې معلولیت لري یس انتخاب کوي، که نه لري نو انتخاب کوي. که یس هم انتخاب کو دلته به تاسو هغه ډسکرپشن د ډسیبلیټي لیکئ چې څه رقم ډسیبلیټي یا معلولیت لري. زموږ ستاسو زیاتره خلک چې وګورئ معلوله دي، یا یې پښه نشته، یا یې لاس نشته، یا کوم بل مشکل لري. یو نه 9 پورې کوم فارم چې دی دا فارم هم په افغانستان کې قابل د تطبیق نه دی. کم کارمندان چې په امریکا کې استخدام کیږي دوی د 1 نه 9 یعنې 1 to 9 یو فارم دی، هلته قابل د تطبیق دی. فورمونه دي لکه ګورئ موږ په افغانستان کې کله چې یو کارمند په دولت کې استخدام کیږي هغه ته څو قسمه فورمونه ورکوي. یو فورم صحي ورکوي، لاړ شه دا د صحت عامې څخه خلاص کا. بل فورم مثلا د بایومټریک ورکوي چې کوم جرمونه لري. همدارنګې د استخباراتو، همدارنګې د تحصیلاتو، مثلا که پوهنتون نه فارغ وزارت تحصیلات علی یو فورم درکوي، درته استلام درکوي چې دا به ته خلاصوي، تاییدیه به د وزارت نه. که د معرف د معرف په همدې شکل نور. نو دغه چې ګورئ دا په افغانستان کې قابل د تطبیق نه دي، چون موږ ستاسو یو ایس ورژن استعمالو نو ځکه دا یې موږ دلته راوستی دی. ما نه پوښتنه کوي چې دغه کارمند چې دلته اټکی دغه 1 نه 9 پورې فورمونه چې دي دا یې کمپلیټ کړي آن فایل لري که نه لري؟ که یې یس انتخاب که نه نو. نو زه ورته نو اخلم یا یې بیخي څه نه انتخابوم ځکه قابل تطبیق دلته نشته. ورک اتورایزیشن ایکسپایر دغه کس چې کوم جواز د کار اخیستی دی هغه په کم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي، هغه تاسو مشخصات یې دلته رسولی شئ، تاریخ به انتخابوئ. دغه نه لاندې ملیټري سرویس دی یا خدمات یا نظامی خدمات. که چیرې دې سړي نظامی خدمات ترسره کړي یس انتخاب کې که نه نو. البته دا په امریکا کې نظامی خدمات ښیي، په افغانستان کې نه ښیي درته، نو زه نو انتخابوم. که چیرې تاسو یس انتخاب کو بیا ما نه پوښتنه کوي چې هلکه اوس هم دا سړی فعاله په نظام کې کار کوي که نه کوي، یعنې نظامي بخش کې کار کوي که نه کوي. او که ریزرف دی، موږ تاسو ګوره افغانستان کې یو اصطلاح لرو په نوم د احتیاط فعال. احتیاط فعال څه ته ویل کیږي؟ هغه کسان چې نظامي دي مګم اوس وظیفه نه لري، په کور ناست دي، دې ته احتیاط فعال ویل کیږي. کوم ځای کې ضرورت شي دا بیا هلته لیږي، هلته استخدام کوي. نو په خارج کې یا په امریکا کې دې ته ریزرف ویل کیږي. که چیرې فعال یې اکټیف او که نه بیا ریزرف ته انتخاب کوي. ما دلته نو انتخاب کو په دې معنی چې دا یو نه انتخابوم. دغه نه اخواته بل موږ سره اډرس اینډ کنټاکټ ډیټیلز دي. ما ته وایي د دې کارمند د کور ادرس تاسو دلته ورسوئ.
د مثال په طور زه راځم لیکم چې د دې سړي د کور ادرس دی شهرک امنیت، دا مې ورته ولیکه. صحیح شوه؟ د هغه نه وروسته لیکم چې ډسټرکټ نمبر 12 سیټي کې راځم لیکم کابل، سټیټ کې چې نه انتخابوم، زیب کوډ کې د مثال په طور باندې لیکم چې د هغه زیب کوډ 0 دی. که متفاوت اوسي بدل کوي. بل ما نه پوښتنه کوي چې د دې کس اصلي نمبر مین فون نمبر به تاسو ته ورسوي. زه راغلم ته مې ولیکه چې مثبت 93 د افغانستان هغه کوډ به لیکئ ورسره ښه، او د هغه نه وروسته راغلم ومې لیکه چې 9000 خپل نمبر مې ولیکه. مین ایمیل ادرس یې ومې لیکه چې umid.afghan@gmail.com، دا د دې کس ایمیل ادرس دی. ورک فون نمبر یې کوم ځای کې چې دا کار کوي حتما یو ټلیفون لري دغه دفتر. مثال په طور ما ورته ولیکه چې دا یې ټلیفون نمبر دی، دا کوم ځای کې دی کار کوي. موبایل نمبر یې دا مې کاپي کو، دلته مې پیسټ کړه، کنټرول سی کنټرول وي. فیکس نه لري ورته ناٹ اویلیبل یا ناٹ اپلیکیبل. سی ایمیل ادرس دا یو ایمیل ادرس لري، بل ایمیل نه لري. ویب سایټ چون دا شخصي کس دی، دا ویب سایټ هم نه لري. ادر انفارمیشن کې کولی شو فیسبوک ادرس ولیکو چې فیسبوک کې د دې نوم دی امید افغان. دغه نه لاندې ایمرجنسي کنټاکټ انفارمیشن یا ډیټیلز دي. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، بعضې وخت کې داسې کېږي یو کارمن په دفتر کې ناست په چوکۍ کار کوي، یو ځل ډز راوغورځېږي، زړه حمله پرې راشي یا مریض یو بل مشکل ورته پیدا شي، نو په داسې اضطراري حالاتو کې د 2 نفرو معلومات به تاسو دلته ورسوئ، دغه کارمن مربوطه چې تاسو هغې سره ارتباط ونیسئ او راشي تر څو دغه کارمن بوسي یا دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. نو زه راځم لیکم چې اولین کس دی په نوم د عبدالسلام صافی. فون نمبر یې څه دی؟ مثبت 93 28 15 شپږ 314 دا مې ولیکو. ریلیشن دا کس دی د سړي څه کېږي د ستاسو د کارمن، ته دی د مثال په طور باندې ورته دی چې دی برادر دی، ورور دی. بل لیکم چې حاجي سرباز صافی، بل کس دا دی موږ سره. د ده فون نمبر د مثال په طور ما ولیکو، د فون نمبر دی. دی څه کېږي؟ ورته دی چې دی د مثال په طور باندې فرینډ دی، یو دوست دی، ډېر نږدې دوست دی. نو کله که د کس باندې څه خبره کېږي، څه واقعه ورته مخې ته راځي، نو تاسو کولی شئ دغه کسانو سره ارتباط ونیسئ. د هغه نه اخوا بل ټاپ چې دی موږ سره ایډیشنل انفارمیشن دی، اضافي معلومات دی. په افغانستان کې قانون داسې دی چې کله تاسو یو کارمن استخدام کوئ، دغه یو تعداد فورمونه چې ما ذکر کړو، مثلا صحي استلام شو، په همدې شکل بایومټریک استلام شو، یا د تحصیلاتو مربوطه استلام شو، یو بل استلام یا مکتوب ورته ورکول کېږي، هغه په نوم د بانکي استلام یا مکتوب یادېږي، چې بانک ته ځي، هلته د کارمن ته یو بانکي حساب جوړېږي. بیا کله چې د کارمن معاش حواله کېږي، کارمن ته کیش نه ورکوي. دا اوس قانون په افغانستان کې وتلی دی چې کوم کارمندان تاسو استخدام کوئ، بالخصوص دولتي اداراتو کې، تاسو باید بانکي حساب جوړ کړئ ورته، او معاش باید د بانک د طریق نه پروسس شي تر څو هغه بانکونه فعاله پاتې شي، یو څه کار ورته پیدا شي. نو که چیرې ستاسو کارمن بانکي حساب ولري، دلته کولی شي تاسو د هغه اکاونټ نمبر ولیکئ. زه مثلا رسومه چې 11,20 دا د دې هغه د اکاونټ نمبر دی یا بینک ډیټیلز دي. بلنګ ریټ لیول که چیرې ستاسو په یاد یې مونږ په وینډور کې وویلی چې په دې باندې بیا وروسته خبره کوو. که چیرې تاسو غواړئ خپل کارمندان کټګرایز کړئ چې کوم زما موسټ سینیر استادان دي یا کارمندان دي، کوم زما سینیر کارمندان دي او کوم زما جونیر، تاسو کولی شئ د دې لپاره لیول جوړ کړئ. دې باندې خبرې کوو عملي شکل باندې انشاءالله. ډیفاین فیلډز دي. که ستاسو په نظر باندې تاسو غواړئ دلته بعضې داسې معلومات ورسوئ دې کې ورته ځای نشته دی، او غواړئ دلته یو کسټم فیلډ جوړ کړئ،
کولی شئ دلته راشئ چې ډیفاین فیلډس باندې کلیک ورته زه یو ټیکسټ باکس جوړول غواړم، یو ځای جوړول غواړم چې په هغه کې معلومات اډ کړم. د چی شي په نامه باندې ځای جوړول غواړئ، لیکم چې الټرنیټیو ایمرجنسي کنټاکټ، او دا کوم ځای کې اډ کول غواړئ؟ په امپلای سنټر کې. دې کې څه شی اډ کول غواړئ؟ اني ټیکسټ ماته اجازه راکړه چې زه اډ کړم. د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو راشئ دلته وګورئ موږ سره یو بل ټیکسټ باکس غوندې یا باکس غوندې جوړ شو په نوم د الټرنیټیو ایمرجنسي کنټاکټ ډیټیلز. تاسو کولی شئ دلته درېمګړي کس معلومات ورسوئ چې هغه هم د دې د نږدې قریبانو یا د دوستانو د جملې څخه اوسي. د اضطراري حالت کې د ضرورت په وخت کې اداره دوی سره ارتباط ونیسي. نو دې ته زه وایم ضرورت نشته دی، دې نه مې کلیک لرې کړ. او که مکمل پاکول غواړئ دا بیا پاک کړي، مکمل مې دا پاک صحیح شو. هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کړ او بیا مې اوکې کلیک کړ. اوکې کلیک کړئ، دا به ختم شي. نه د هغه په تعقیب بل بخش چې دی موږ سره په نوم د پیرول انفارمیشن یادېږي. دلته تاسو کولی شئ د کارمند مربوطه هغه د معاشاتو ریلیټډ انفارمیشن تاسو دلته اډ کړئ. اول تاسو باید دلته یو د معاش په نامه باندې یو تقسیم اوقات جوړ کړئ چې تاسو د کارمند ته معاش ورکوئ. ویکلی معاش ورکوئ، بای ویکلی دی، منتلی دی، او که نه بل رقم حساب دی. په خارج د افغانستان کې مثلا امریکا کې یا بعضې نور ملکونو کې چې کله تاسو کار کوئ تاسو ته یو مشخص معاش نه تعینوي، هلته هاورلی بیس دی. ته چې کله استخدام کېږي تا سره خبره کوي وروره موږ تا استخدام کوو په یو ساعت باندې تاسو ته مثلا 25 ډالره، 20 ډالره، 30 ډالره تر 100 او 200 ډالر پورې درکوي. داسې یو قرارداد تاسو سره کوي. نو هلته چې دی بیا تاسو ته ټایم شیټ جوړیږي چې تا په یو هفته کې 100 ساعته کار کړی دی، کومه ورځ راغلی او چې راغلی 100 ساعته دی کار کړی، کومه ورځ نه یې راغلی. د هماغه په اساس باندې بیا تاسو ته معاش پروسس کوي. افغانستان کې هغه سیستم نشته دی. افغانستان کې ستاسو معاش چې دی منتلی بیس دی. نو دلته باید تاسو خپل کارمند دپاره یو تقسیم اوقات جوړ کړئ چې د کارمند ته معاش ورکوئ، د کال په اساس معاش ورکوئ، د هفتې په اساس باندې او یا د میاشتې په اساس باندې. دلته زه راغلم فعلا کوم سکیجول نه دی جوړ شوی د پیرول په نامه باندې، اډ نیو باندې مې کلیک وکړو. دا معلومات دلته اډ کوم. دلته ما نه پوښتنه کوي چې وروره tell us how you will be processing payroll using QuickBooks Desktop. What do you want to name this payroll schedule? Example, weekly, bi-weekly, monthly, etc. زه ورته یم چې مونږ چې کوم معاش ورکوو کارمند ته یا یې پروسس کوو هغه منتلی بیس دی. ښه منتلی چې انتخاب کو بیا ما نه پوښتنه کوي how often you will pay your employees on this schedule. دلته بیا منتلی انتخابوم. چون دلته تاسو منتلی ولیکه دلته به منتلی انتخابوئ. What is the pay period end date? آخرین تاریخ چې تاسو کوم کارمند ته معاش ورکوئ هغه کم تاریخ دی. زه ورته یم د 28 انتخابوم ځکه چې زیاتره میاشتې چې دي هغه آخري تاریخ یې چې دی میکزیمم نمبر 28 ورځې. What date should appear on paycheck for this pay period? زه ورته یم د 28 دی اپیر شي، دا مې ورته انتخاب کړو. یعنې کم تاریخ دغه کم پیچک چې مونږ کارمند ته ورکوو د معاش په هغه باندې ښکاره شي یا پرنټ شي 28 مې ورته واخیسته. بیا دلته ما نه پوښتنه کوي what day. تا خو صحیح ده 28 انتخاب کړه د 9مې میاشتې 28 2025 بیا بله میاشت کې همداسې 10 راځي. کم تاریخ غواړې؟ زه ورته یم چون 28 هلته ما انتخاب کړی دې ځای کې م 28 انتخابوم، خپل انتخاب شوی هغه دی. د هغه نه وروسته اوکې کلیک کوئ. تاسو وګورئ یو دنه پیرول ما سره سکیجول شو. هغه پی فریکوینسي چې ده منتلی حساب دی. دلته چې دی ګوره دوه بخشه نور دی، یو ارننګز دی، یو اډیشن یا ډیډکشن دی. هره میاشت کارمند تاسو څخه څومره معاش اخلي دلته کولی شي تاسو هغه منتلی ارننګز د کارمند ورسوئ. او دې خواته چې ګورئ اډیشن یا ډیډکشن اضافه کاري یا په همدې شکل میډیکل الاونس، فود الاونس، ایجوکیشن الاونس، زیاتره موسسات چې تاسو ګورئ دا شیان لري کارمند ته ورکوي. او بعضې ډیډکشن هم شته دي. که چیرې ستاسو اداره ستاسو څخه بعضې پیسې په یو نامه باندې ډیډکټ کوي په شکل د قانوني، هغه تاسو دلته رسولی شئ. مثلا د تقاعد په نامه باندې که پیسې کټ کېږي ما څخه، د مالیاتو په نامه باندې کوم پیسې کټ کېږي، یا په همدې شکل باندې
د سرې میاشتې په نامه باندې کم پیسې زموږ ستاسو څخه کټ کېږي. یا د مثال په طور افغانستان یو قانون ویسته چې وروره هر کارمند باید خپل میاشتنی معاش څخه 100 افغانۍ سره میاشت ته ورکړي. نو دا یو ډیډکشن شو که نه شو؟ بالکل ډیډکشن شو. هغه تاسو دلته رسولی شئ. نو راځم ارننګز کې فلن آیټم نیم کې چې نشته. زه څه کوم؟ یو آیټم اډ کوم. اډ نیو باندې مې کلیک وکړو. زه ورته یم دلته یو آیټم اډ کوم. کوم آیټم اډ کوې؟ هاورلی ویجز اډ کوې، کمیشن اډ کوې، بونس اډ کوې، که انول سیلري اډ کوې؟ زه ورته یم چې انول سیلري اډ کوم. ګورې کله چې تاسو خارجي موسساتو سره کار کوئ، صحیح ده تاسو ته وایي چې تاسو ته موږ د میاشتې $1000 یا 800 یا $900 درکوو. خو بیا په هماغه قرارداد کې چې تاسو سره امضا کوي لیکي چې د میاشتې $1000 دی ستاسو معاش، کلنی معاش ستاسو $12000 کېږي. نو په دې خاطر دلته ګوره انول سیلري راوستې ده. هغوی تاسو ته د کال په اساس باندې ستاسو معاش محاسبه کوي. نو دلته ما انول سیلري واخیستله. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. ریګولر پی مې انتخاب کو، ځکه دا زموږ سیک پی نه ده، ویکیشن پی نه ده، اوور ټایم نه ده. ریګولر پی ده چې هره میاشت مونږ کارمند ته ورکو. بیا نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. دلته به یو نوم ورته انتخاب کړي. راځم لیکم چې منتلی سیلري، داسې یو نوم مې ورته ورکړه. د هغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. دا ګوره اټومیټیکلی کویک بوکس کې په چارټ اف اکاونټ کې پیرول ایکسپنس سره لینک کیږي. ولې؟ کوم معاش چې مونږ کارمند ته ورکوو دا زموږ ستاسو مصارفات دي که نه دي؟ څه رقم مصارفات دي؟ پیرول ایکسپنس دي. کویک بوکس اټومیټیکلی دا ورته دلته سلیکټ کړه، انتخاب یې کړو. د هغه نه وروسته فینش باندې کلیک کړئ. ګورئ مونږ سره یو آیټم نیم اضافه شو په نوم د منتلی سیلري چې دا د کارمند ارننګز پورې ارتباط لري. کولی شو دلته هغه انول ریټ ولیکئ. مثلا کارمند ته موږ معاش ورکوو 1000 روپۍ، نو د کال 100 روپۍ کېږي 2000، ځکه دلته به د کال په اساس باندې تاسو هغه کوئ. په همدې شکل نور کم بونس که ورکوئ یا کوم کمیشن ورکوئ هغه تاسو دلته اډ کولی شئ. ډیډکشن کې هم تاسو کولی شئ همدغه شکل باندې تاسو بعضې ډیډکشن سټارټ کړئ. زه ورته یم چې ضرورت نشته ورته. اصلا دا معلومات مونږه د کویک بوکس کوم پیرول سیستم چې دی د هغه دپاره دا اډ کوو. خو مونږ تاسو کویک بوکس پروګرام کې نشو کولی د کویک بوکس د پیرول سروس خدماتو څخه استفاده وکړو، ځکه د هغه په مقابل کې زموږ څخه پیسې غواړي. خو مونږ دا په دې خاطر باندې کار کوو چې تاسو پوه شئ چې دا څه دپاره استعمالېږي. ځکه مونږ کویک بوکس کې منول سیستم د پیرول د پروسس کولو باندې خبرې وکړئ او منول سیستم نه استفاده کوو. دلته کولی شي بعضې ټاکس کوم چې دي دا ستاسو د کارمند، دلته تاسو کولی شي د کارمند مربوطه ټاکس انفارمیشن اډ کړئ. اوس دلته چې کوم ټاکس انفارمیشن دی هغه ټول د امریکا مربوط کیږي، د افغانستان مربوط نه کیږي. اوس د مثال په تور باندې موږ افغانستان کې فیډرل ټاکس لرو؟ نه لرو. سټیټ ټاکس لرو؟ نه لرو. نو دا معلومات چې دي چون دا ورژن چې موږ استعمالوو دا یو اس ورژن دی، په دې خاطر دا معلومات دلته راوستي دي. نو په دې باندې موږ کار نه کوو. د هغه نه وروسته راځو امپلایمنټ انفارمیشن ته. امپلایمنټ انفارمیشن نه مطلب دا دی چې دا کارمند تاسو استخدام کو، په کوم تاریخ استخدام کو، د څومره وخت لپاره قرارداد تاسو کړی، دا معلومات به اضافه کوئ تاسو دلته. په افغانستان کې که چیرې تاسو وګورئ کوم کسان چې کویک بوکس استعمالوي د دې معلوماتو 15% معلومات هم نه رسوي، ځکه دا ضروري او لازمي نه دي. خو که چیرې تاسو څخه سبا څوک پوښتنه کوي چې تا کویک بوکس لوستی دی، دا بخش د کویک بوکس څه کار کوي یا دا څه معنا ورکوي، حداقل معلومات خو ولرئ تاسو. نو راځم امپلایمنټ انفارمیشن کې اولین بخش په نوم د امپلایمنټ دی، یعنی د استخدام معلومات. دا کارمند چې تاسو استخدام که معلومات دلته رسوئ، هایر ډیټ کوم تاریخ دی، په کوم تاریخ دا تاسو استخدام کړی. نو زه راځم څه چل کوم، زه ورته یم چې وروره دا کارمند چې موږ استخدام کړی د 5مې میاشتې 10 تاریخ 2025 کال باندې دا استخدام کړی موږ. ګوره ډیټ چې لیکي دغه شکل باندې ډیټ لیکي، دلته هغه سلاش خپله راځي ورسره. اوریجنل هایر ریټ چې چیرې زه ورته یم همدغه اوریجنل هایر ریټ دی. یو کس تا سره قرارداد کوي مثلا په 10 تاریخ باندې، تا ته وایي وظیفې ته په 15 راشه، نو دا بیا اوریجنل هایر ریټ چې تاسو 15 دلته لیکلی شي. زه ورته یم نه، په همدا کم تاریخ چې ما سره قرارداد وکړو په همدغه تاریخ ما وظیفې ته شروع وکړه یا د کارمند وظیفه موږ سره شروع کړه. اډجسټډ سروس ډیټ چې دی دلته موږ څخه تاریخ د ارزیابي پوښتنه کوي. ګورئ ټول دولتي ادارات چې دي همیشه خپل د کارمندانو کلنۍ ارزیابي کوي. نو تاسو دلته کولی شئ د دې کارمند د ارزیابي هغه ډیټ لیکئ چې په کوم تاریخ باندې تاسو د دې کارمند ارزیابي کوئ.
که مشخص درته معلوم وي ولیکې که نه یې ګرځئ ما ورپسې. بل ریلیز ډیټ یا لاست ډیټ آن پیرول، د دې کارمند آخرین تاریخ چې تاسو سره باید وظیفه ترسره کړي کم تاریخ دی. قرارداد په اساس باندې مثلا که یو کلن قرارداد وي هغه تاریخ ولیکي چې په کم تاریخ باندې د قرارداد ختمیږي، که 2 کلن وي که همدې شکل. زه څه چل کوم لیکم ته یم 05/2026 ورته ولیکه. صحیح شوه؟ اوکې مې کلیک. نو دا هغه ریلیز ډیټ دی. د هغه نه لاندې که چیرې تاسو وګورئ امپلایمنټ ډیټیلز دی، ما نه پوښتنه کوي چې دا کارمند ستاسو نه دی امید افغان، دا څه رقم کارمند دی؟ ریګولر که نه پارټ ټایم تاسو کار کوي یا په همدې شکل اونر دی؟ زه ورته نه دا ریګولر کارمند دی زموږ. فل ټایم کوي که پارټ ټایم کار کوي؟ ورته فل ټایم ما سره کار کوي. سیزنل دی که نه دی؟ نه ورته سیزنل نه دی. سیزنل نه مطلب څه دی؟ بیرون د افغانستان نه که چیرې تاسو متوجه شئ دغه هر کال چې دی 4 فصل دی. بعضې ادارات بعضې کمپنیان داسې دي په یو مشخص فصل کې خپل فعالیت ترسره کوي. اوس د مثال په طور باندې ژمي کې تاسو کتلی څوک آیسکریم وخوري؟ نه. نو آیسکریم چې خرڅېږي دا په اوړي کې یا یو مشخص فصل کې دا خرڅېږي یا خلک د ده څخه استفاده کوي. نو دا کم کارمند چې تاسو استخدام کړی دی دا تاسو د کم مشخص سیزن په خاطر باندې بیس مشخص سیزن تاسو هایر کړی که نه؟ که نه دا مکمل ریګولر کارمند دی ستاسو د کال په اساس تاسو سره کار کوي. زه چې نه دا سیزنل نه دی، دا موږ سره فل ټایم کار کوي، مکمل 1 کال قرارداد یې کړی دی. که سیزنلي بیا تاسو کولی شئ چې ورته وایئ چې او دا موږ 3 میاشتو یا 6 میاشتو لپاره استخدام کړی، 6 میاشتې بعد چې دا سیزن ختم شي دا موږ جوابوو. بل اگزامډ مطلب دا دی چې د باندې تاسو مالیات چارج کوئ، مالیات ورکوئ که نه ورکوئ. که اگزامډ انتخاب که مالیاتو نه معاف دی، که نن اگزامډ انتخاب که په دې معنی مالیات ورکوئ، ما نن اگزامډ انتخاب که. کی امپلای دی که نه مهم کارمند دی که نه دی؟ بلکل ورته مهم کارمند دی. وظیفه یې څه شی دی د دې کس؟ زه ورته چې دا موږ سره آی ټي هیډ دی د مثال په طور باندې. صحیح ده؟ سوپروایزر لري که نه لري؟ که اوس یې هغه نوم انتخاب که دلته د ده سوپروایزر څوک دی؟ نه دا سوپروایزر نه لري. کوم ډپارټمنټ کې کار کوي؟ ورته چې آی ټي ډپارټمنټ کې موږ سره کار کوي. ډسکرپشن کې کولی شي د سیلان معلومات د په باره کې ولیکي. ټارګټ بونس کې لیکي ورته ولیکي که نه لیکي مهم نه دی. ټارګټ بونس نه مطلب څه دی؟ تر څومره پیسو پورې موږ د کارمند ته بونس ورکوو هغه مشخص کړي. لیو آف ابسنس د غیر حاضري په مورد کې دلته معلومات لیکلی شي. ټرمینیشن که چیرې تاسو دا رخصت کړی ټرمینیټ کړی مي منفک کړی مي یا ستاسو د ادارې څخه وتی دغه مربوطه معلومات دلته رسولی شي. نو راغلم لیو آف ابسنس کې لیکمه د موږ څخه رخصتي واخیستله، په کم تاریخ رخصتي واخیستله هغه د رخصتي تاریخ انتخاب کولی شي. مثلا په 1 سپټمبر د رخصتي واخیستله، په کم تاریخ دا راتلله expected return date د تقریبا 20 ورځې رخصت اخیستی و، باید په 20 تاریخ راغلی و. په کم راغی؟ ورته په همدې 20 راغی. کله کله داسې کېږي چې یو 2 ورځې ناوخته سړی راشي څه مشکل پیدا شي. نوره دنیا کې رخصتي داسې ده چې زیاتره کارمندان چې وګوري هغې رخصتي نه کوي. د کال په اخر کې مثلا 3 میاشتې 1 میاشت کومه رخصتي چې قانوني حق لري هماغه یو دفعه اخلي او ځي رخصت باندې. نو تاسو اوس کولی شئ د هغه مربوطه هغه رخصتي معلومات دلته ورسوئ. دغه رخصتي چې ده اخیستې ده د دې ټایپ چې دي مثلا زه لیکم چې انول کم لیف چې د کارمند دی کلنۍ رخصتۍ چې کم د کارمند ده دا هغه رخصتي ده. ریزن کې چې نه لیکي زه ورته چې ریزن هم دغه انول لیف دی. رخصتي سالانۍ وه وایې اخیستله ولاړه په چکر باندې. د دې رخصتي پیمنټ یا پی ورته کوئ. بلکل کلنۍ رخصتي چې کله کارمند اخلي هغه اداره ورته پیمنټ کوي ځکه دا قانوني رخصتي ده. مثلا انول لیف شو، سیک لیف شو، ارجنټ لیف شو، مټرنټي لیف شو، پټرنټي لیف شو، دا ټول هغه قانوني رخصتیانې د یو کارمند دي چې کله یو اداره کې رسمي استخدامیږي دې رخصتي نه دا حق لري چې استفاده وکړي. بل ټرمینیشن د که چیرې دا تاسو څخه منفک شوی دغه معلومات دلته لیکلی شي. لاست ډے ورکډ دا خو هغه ریلیز ډیټ دی چې د قرارداد په اساس باندې د دې کارمند موږ سره آخرین تاریخ یا آخرین ورځ د کاري چې دغه ورځ ده. لاست ډے ورک چې دی همدا آخري تاریخ د کار دی موږ سره کوي همدا کاپي کالته ولیکه. که ته وایې چې نه دا دې نه مخکې چې د ده قرارداد ختم شي بل ځای کې وظیفه واخیسته لاړه موږ نه یا موږ دا منفک، نو تاسو کولی شئ متفاوت تاریخ ولیکئ.
همدا لیکئ دا کاپي کا دلته پیسټ کا مشکل نشته دی. بل لاست ډے آن بینیفټ آخرین تاریخ چې زمونږ د ادارې د بینیفټس یا فوایدو څخه د استفاده کوله کوم تاریخ ته بالکل همدغه تاریخ دی. سیورنس پې تقاعدي پیسو ته ویل کېږي. دلته تاسو تقاعدي پې کم اماونټ چې د پیسې چې هغه هم پیډ کړي ورته که نه دي پیډ کړي، که ورکړي مو ولیکه که نه وي بیا دلته ډیټیل ولیکئ. دا سړی چې تاسو ټرمینیټ کو دلیل یې څه شی و؟ قرارداد ختم شو دې سړي سره زمونږه، بل ځای کې وظیفه یې واخیستله، یا خپله یې مثلا ریزاین وکړه، څه رقم چلی. زه ورته لیکم چې قرارداد یې مونږ سره اینډ شو، یا لیکم چې اینډ آف کنټراکټ، قرارداد د ختمېدو دلیل، یا علت یې دا و چې قرارداد د دې کس مونږ سره ختم شو. ټرمینیشن ریزن کې هم دا لیکم. ریکمینډ ټو ریهایر که چیرې دوباره فرصت برابر شي چې تاسو دا کارمند استخدام کوئ، یا دې کس ته ضرورت چې دغسې یو بل کس ته همدې پوزیشن کې دا دوباره استخداموئ تاسو یس. پروټیسټ ان امپلایمنټ دا اضافه معلومات دلته دوی راوستي دي. کله چې دا کارمند تاسو ټرمینیټ کو، کوم شکایت ستاسو د ادارې څخه وکړو، کوم دلیل تاسو سره وړاندې کړه که نه، زه ورته یم چې نو کوم شکایت و کوم پروټیسټ یې ونه کړو، د هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. چې کله تاسو اوکې باندې کلیک کړه، ګوره بیا ما نه پوښتنه کوي چې لکه تاسو خو د دې کارمند پیرول انفارمیشن چې هغه کې سټیټ ټاکس دی او همداسې لوکل ټاکس دی او فیدرل ټاکس، دا معلومات مټ کړي نه دي، دا څنګه کوي؟ زه ورته یم چې دا په افغانستان کې قابل تطبیق نه دي. که سیټ اپ کوئ، سیټ اپ ناو باندې کلیک کړه، لکه مخکې چې مونږ وویل که نه پیرول انفارمیشن کې، زه ورته یم نه لیو از ایز، څه رقم چې دی هماغسې پرېږده ورکوئ. د هغه نه وروسته اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوکې مې چې کلیک کړو، ګورې معلومات چې کله ثبت شو ما ته یو میسج راکړه، وایي دا امید افغان په نامه باندې تا سره یو کس تیار مخکې د مخکې نه اډ دی. نو ته په یو نوم نشي کولی دوه کس اډ کړي. زه څه چل کوم؟ راځم دا کارمند دلته شته امید افغان وګورئ، دا دې شته، دا ډیلیټ کوم ځکه ټرانزیکشنونه هم ثبت شوي پکې. دا ټرانزیکشنونه هم ډیلیټ کوم چې موږ ته اجازه راکړي هغه ثبت کړو. اوکې مې کلیک کړو، په دې بل ټرانزیکشن مې کلیک وکړو، کنټرول ډي مې کلیک کړو، ډیلیټ شي دا. اوس دا ډیلیټ کوم دا امید افغان، په دې مې کلیک کړو، اوکې دا ډیلیټ شو. اوس وګورئ چې کله زه اوکې کلیک کړم ما ته اجازه راکوي. نو اوکې باندې مې کلیک کړو، دا معلومات مې څه چل ورته ویله چې ته چې لیو از ایز. اوکې مې کلیک کړو، تاسو سره راشئ چېرته امپلایز ته، امپلای سنټر باندې کلیک وکړئ، وګورئ ما سره یو کارمند په نوم د امید افغان راغلی دی. راغلی که نه دی راغلی؟ بالکل راغلی دی. نو دغه کوم جنرال انفارمیشن چې دی، عمومي معلومات چې ټول موږ سره دلته اډ شوي دي. دلته ټرانزیکشن کې ولې کوم ټرانزیکشن نشته؟ ځکه تر اوسه پورې موږ د دې کارمند مربوطه کوم ټرانزیکشن نه دی ریکارډ کړی. د مثال په طور باندې دې کارمند ته زه معاش ورکوم، معاش یې پروسس کوم. اوس تاسو وګورئ هغه ټرانزیکشن دلته راځي. لاړم چېرته؟ کمپنۍ مینو ته، میک جنرال انټریز باندې مې کلیک وکړو، کارمند ته موږ معاش ورکړو، صحیح شوه. د سپټمبر په 28 د معاش پوره شو، نن ورځ معاش هم ورکړو. نو لازم لیکم پیرول ایکسپنس ډیبټ، مصارفات زمونږ څه شو؟ زیات شو. څومره معاش دې ورکړو؟ تم چې 10,000 افغانۍ ما معاش ورکړو. د کوم اکاونټ څخه د پیسې ورکړې؟ زه ګورم چې کوم اکاونټ کې ما سره پیسې دي، لیست ته راغلم، چارټ اف اکاونټ باندې ما کلیک وکړو. نو تاسو وګورئ تقریبا ای آی بي بانک افغاني اکاونټ کې ما سره 40,000 روپۍ دي، ورته هم د دې اکاونټ څخه ما پیسې ورکړې. دلته څه کریډ کوم؟ راځم لیکم چې ای آی بي بانک افغاني اکاونټ، دا ای آی بي بانک افغاني اکاونټ دی، دا ډیبټ شو، دا کریډټ شو. میمو کې لیکم ورته چې سیلري فور د منث آف سپټمبر 2025 پیډ. دا مې کاپي کړه، لاندې مې پیسټ. خو دلته به د کارمند نوم انتخابوئ تاسو. دا معاش د چا دی؟ امید افغان. دلته مې انتخاب کو، دې ځای کې هم دا لیکم امید افغان. د هغه نه وروسته سیو اینډ کلوز کلیک کوئ. اوس تاسو راشئ وګورئ یو ټرانزیکشن دلته ریکارډ شوی دی. ټایپ یې جنرال دی، تاریخ دا انتخاب شوی دی، اکاونټ پیرول ایکسپنس انتخاب شوی دی، اماونټ 10,000 افغانۍ. اوس که چیرې موږ وغواړو چې ملټیپل امپلایز په کویک بوکس پروګرام کې اډ کړو، دا خو سنګل امپلایز وو. زه راځم اکسل خلاصوم، اکسل پروګرام مې خلاص کړو. فکر وکړئ ما سره اکسل کې زما د کارمندانو مربوطه ټول معلومات دلته پراته دي. راغلم دلته څه چل مې وکړو،
امپلای نیم په نامه یو کالم مې جوړ کړ بل کالم لیکم چې کمپنی نیم اوس ضرورت نشته خو خیر ما ورسولو ځکه زمونږ کمپنۍ یو کمپنۍ ده فرق نه کوي همدا یو امپلای نیم کالم مې ورسو دغه نه لاندې راغلم اوس ورته یم چې زه غواړم خپل د کارمندان نومونه ورسوم ومې لیکه چې امپلای ډاش نیم ډاش 01 د مثال په طور باندې غواړم دغه سیستم باندې زه یو څو دنې کارمندان نومونه دلته ورسوم 1 2 3 تر لسو پورې اوس دا غواړم زه کویک بوکس پروګرام ته ورسوم فکر وکړئ دا لس دانې ستاسو کارمندان دي دا به ټول داسې سلیکټ کوئ کاپي به یې کوئ را به شئ کویک بوکس پروګرام ته ګورئ که ستاسو په یادې کسټمر جوړولو کې مونږ کولی شوه کسټمر سنټر نه ملټیپل کسټمر اډ کړو ګورئ اډ ملټیپل کسټمر کویک بوکس پروګرام کې امپلای سنټر کې مونږ داسې کوم کمانډ نه لرو نه لرو داسې کوم کمانډ فقط دې نه کولی شو سنګل امپلای اډ کړو که غواړئ ملټیپل امپلای اډ کړئ نو د ملټیپل امپلایز اډ کولو دپاره مونږ څه چل کوو راځو کمپنی مینو ته کمپنی مینو ته چې راغلی دلته وګورئ مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي بلک انټر بزنس ډیټیل په دې به کلیک وکړئ دغسې یو صفحه به مونږ ته خلاص شي دې ځای کې به اډ د پیپل یو ډو بزنس وت دا بخش انتخاب کړئ او اډ مور باندې به کلیک وکړئ دې ځای کې بیا پیسټ فرام ایکسر اور انټر مانولی به انتخاب کړئ بیا به کنټینیو کلیک کړئ دلته به تاسو خپل د کارمندانو هغه نومونه ورسوئ کوم نومونه چې ما کاپي کړي دي کنټرول وي کلیک کوم چې پیسټ شي دلته ګور ټول راغلو او دې ځای کې به څه ته انتخاب کړئ ورته دا زما ټول امپلایي یا امپلاییز دي سلیکشن به کوئ په دغه شکل باندې هغه نه وروسته به کنټینیو کلیک کوئ ګورئ ما ته وایي 10 contacts are ready to be added کنټینیو کلیک کوئ دغه نه وروسته کلوز اوس تاسو راشئ امپلایي سنټر ته وګورئ مونږ سره اډ شوي که نه اډ شوي بلکل یو نه لسو پورې امپلایز مونږ سره اډ شوي دي خو په دې کې مونږ بیا هغه ډیټیلز نه شو اډ کولی دې ته متوجه اوس که غواړئ ډیټیلز اډ کړئ په دې ډبل کلیک وکړئ هر کارمند چې ستاسو خوښ معلومات یې ورسوئ کوم معلومات چې تاسو غواړئ تاسو پوه شئ په خبر باندې په دې شکل مونږ کولی شو کویک بوکس پروګرام کې سنګل امپلایي او ملټیپل امپلایز ورسوو نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس